Hello everyone, welcome to Study Science Smart with Ali. Chapter number first, Introduction to Biology. Lecture number 9, The Five Kingdoms. تاسو ته پته ده چې په بایولوژي کې به مونږ د لیوینګ ارګانیزم باره کې سټډي کوو. څونه چې ژوندي څیزونه دي د دې باره کې به مونږ سټډي کوو په بایولوژي کې. نو دا ټول ژوندي څیزونه په یو ځای باندې سټډي کول دا ډیر ګران دي او ته به وایې چې زه د کم ځای نه سټارټ واخلم. صحیح ده؟ نو دا ساینسدانانو دا په ګروپونو کې تقسیم کړي دي چې مونږ په اسانتیا سره د هغې سټډي کولی شو. په هغې کې اوس راځي رابرټ ویټیکر چې د ټول ژوندي څیزونه چې دي د په 5 ګروپس کې په 5 ګروپونو کې تقسیم کړي دي او هغې له نوم ورکړي دي دی 5 کینګډمز. د کینګډمز نه مطلب بس ګروپ دی. نو ټول لیوینګ ارګانیزم څونه چې ژوندي څیزونه دي د په 5 ګروپونو کې تقسیم کړي دي. اوکې، رابرټ ویټیکر د ساینسدان نوم دی. ان 1968 په 1968 کې کلاسیفاید تقسیم کړي دي all living organisms څونه چې ژوندي څیزونه دي ټول into 5 kingdoms په 5 ګروپونو کې. This is known as دې ته وایي 5 kingdom system of classification. These 5 kingdoms are نو هغه دا دي: prokaryota, protista, fungi, plantae, animalia. اوکې، اوس په 1 by 1 موږ څه کوو؟ سټډي کوو. نمبر 1 دی کینګډم پروکیریوټا. د دې نه مخکې چې تاسو ته د یو څو ټکو باره کې پته وي. اوکې، لومبنی دی سیل. تاسو ته الریډي پته ده چې سیل څه ته وایي. د سیل ډیفینیشن دی: cell is the basic structural and functional unit of all living organism. سیل چې دی دا د ټولو لیوینګ ارګانیزم څونه چې ژوندي څیزونه دي د هغې یو بیسیک یونټ دی، یو بنیادي یونټ دی. اوکې، څنګه چې تاسو ته پته ده فرض که یو دیوال وي نو هغه جوړ وي د څه نه؟ د خښتو نه. نو دا یو خښته یا دا یو بلاک د دې یو سیل دی. دغه حساب څونه چې ژوندي څیزونه دي دا د بیسیک یونټ د بنیادي یو اکایي نه جوړ وي او هغې ته سیل وایي. اوکې، دا تاسو لیدی شئ دا انیمل سیل دی او دا پلانټ سیل دی. اوکې، دا انیمل سیل دی، دا پکې نیوکلیس دی، دا نیوکلیس دی، دا د نیوکلیس نه غیر چاپیره یو ممبرین دی. دا نور ټول دی ته ارګنیلز وایي، دا ارګنیلز دي. صحیح ده؟ او دا سیل ممبرین دی. ویني دا غیر چاپیره دا سیل ممبرین دی. دغه حساب دا پلانټ سیل دی. اوکې، دا پلانټ سیل دی. دې کې دا نیوکلیس څه وي؟ سیټ ته وي. دې کې دا غټ چې تاسو وینئ دا ویکیول دی. دې کې د غیر چاپیره چې کوم لومبنی وال یې ته سیل وال وایي، بیا ورپسې سیل ممبرین وي. تاسو ولیدو دا سیل دی، دا یو بیسیک یونټ دی. دا خو موږ ته په سترګو نه ښکاري، دا موږ په مایکروسکوپ کې لیدی شو سیلز. اوکې، دا سیل شو. اوکې، په سیل کې دننه دا نیوکلیس شو. نیوکلیس د نیوکلیس نه غیر چاپیره دلته چې څونه سالډ باډي دي. صحیح شو؟ څونه دې ته څه وایي؟ دې ته وایي ارګنیلز. دا نیوکلیس دی، دا سیل دی. صحیح ده؟ دا ټوټل څه دی؟ سیل دی. اوکې، بیا دی یونی سیلولر. د یونی سیلولر مطلب دا دی چې یونی وایي ون ته، یو ته، سیلولر سیل نه راغلی. مطلب هغه ارګانیزم چې هغه د سنګل سیل نه جوړ وي.
د یو سیل نه چې جوړ وي هغې ته څه وایي یوني سیلولر. بیا د ملټي سیلولر نو ملټي وایي ډیرو زیاتو ته. سیلولر چې د ډیرو زیاتو سیلز نه جوړ وي نو هغې ته څه وایي ملټي سیلولر. ډیر زیات سیلز نه چې جوړ وي هغې ته څه وایي ملټي سیلولر ارګانیزمز. بیا راځي پروکیریوټک اینډ یوکیریوټک. پروکیریوټک هغې ته وایي هغې ارګانیزم ته چې په هغې کې سیلز وي سیلز او هغه سیلز کې چې کوم نیوکلیس وي نو هغه صحیح طریقې سره جوړ نه وي. لکه فرض که دا یو سیل دی په دې کې چې کوم د نیوکلیس دی دا داسې ګډ وډ وي صحیح جوړ نه وي. یو دا خبره په پروکیریوټ کې چې سیل به پکې څه وي ویل ډیفاین نیوکلیس به پکې نه وي صحیح نیوکلیس به پکې نه وي. دویمه خبره دا ده چې کوم د نیوکلیس نه بار دلته چې کوم موږ وایو ارګانیلز دي ارګانیلز نو د هغې نه هغه به هم پکې څه وي هغه ارګانیلز به پکې نه وي. مطلب چې کوم نه غیر چاپیره یو ممبرین وي. تاسو وینئ که نه چې څونه یو سیل وي په سیل کې چې کوم ارګانیلز وي فرض که دا مایکروکانډریا شوه د مایټوکانډریا نه غیر چاپیره څه دی یو ممبرین دی یو پرده ده تی یو کور غوندې راته وي د څه نه د دې ارګانیلز نه د دې مایټوکانډریا نه. نو چې کوم ارګانیلز دي او د هغې نه غیر چاپیره دا پرده وي ممبرین وي نو هغه به په دې سیل کې موجود نه وي. په کوم یو کې په پروکیریوټک سیل کې. اوکې نو په پروکیریوټک او یوکیریوټک کې دوه خبرې مختلف دي دا یا ساتئ. پروکیریوټک هغې ته وایي هغې سیلز ته او هغې ارګانیزم ته په کوم کې چې سیلز او په سیل کې دننه چې کوم نیوکلیس وي نو هغه نیوکلیس په ویل ډیفاین نیوکلیس نه وي وینئ داسې ګډ وډ وي. او په یوکیریوټک کې به صحیح دغه حساب نیوکلیس وي. یو خبره. دویمه ده چې په دې پروکیریوټک کې به ممبرین باونډډ ارګانیلز نه وي. مطلب هغه ارګانیلز به پکې نه وي د کوم نه چې غیر چاپیره ممبرین وي یو پرده وي دا به په دې کې څه وي ایبسنټ وي نه به پکې. او په یوکیریوټک کې به څه وي به پکې چې دا پردې والا ارګانیلز به په چا کې په یوکیریوټک کې وي. اوکې بیا راځي مایکروسکوپ. دا تاسو لیدی شئ دا مایکروسکوپ دی. اوکې دا ټول دا مایکروسکوپ دي. د دې مایکروسکوپ په ذریعه باندې مونږه واړه واړه څیزونه څه شو لیدی شو. کوم چې مونږ ته په سترګو نه ښکاري هغه د دې مایکروسکوپ په ذریعه باندې مونږ لیدی شو. بیا مایکرو ارګانیزم یا مایکروسکوپیک ارګانیزم یو څیز دی. هغه ارګانیزم هغه ژوندي څیزونه چې مونږ ته په سترګو نه ښکاري او هغه مونږ د مایکروسکوپ په ذریعه باندې لیدی شو هغې ته وایي مایکروسکوپیک ارګانیزمز. اوکې بیا راځي آټوټراپ اینډ هیټروټراپ. آټو سیلف ته وایي په خپله. نو آټوټراپ هغې ارګانیزم هغې ژوندي څیزونو ته وایي کوم چې خپل خوراک په خپله تیاروي چې ځان له فوډ چې وي خوراک په خپله تیاروي. او هیټروټراپ هغې ته وایي چې هغه ځان له فوډ په خپله نه تیاروي د بل نه خوراک کوي. لکه مونږ یو انسانان یا ځناور مونږ د بل نه خوراک کوو په د پودو نه مطلب د ونو بوټو نه خوراک اخلو نو مونږ هیټروټراپ کې راځو. او آټوټراپ کې پلانټس راځي څونه چې ونې بوټي دي دوی خپل خوراک په خپله تیاروي. نو آټوټراپ چې خپل خوراک په خپله تیاروي هیټروټراپ چې خپل خوراک په خپله نه تیاروي د بل نه خوراک کوي. اوکې بیا دا یو ټرمز دی فوټو سینتھسس. فوټو وایي لایټ ته سینتھسس وایي پریپریشن ته جوړولو ته. مطلب د لایټ په موجودګۍ کې خوراک تیارول دې ته فوټوسینتھسس وایي. دا څوک کوي دا پلانټ کوي. اونې بوټي څه کوي فوټوسینتھسس کوي د رڼا په موجودګۍ کې خوراک تیاروي دې ته وایي فوټوسینتھسس. دا پلانټس کوي او د دې په ذریعه خوراک تیاروي نو هغې ته آټوټراپ وایي. او هیټروټراپ هغه دي چې فوټوسینتھسس نه کوي. ها اوس راځو کینګډم پروکیریوټا چې دې ته بل نوم لري کینګډم مونیرا. اوکې
This kingdom په دې ګروپ کې انکلوډ شامل دي all unicellular څونه چې unicellular د یو سیل نه جوړ دي تاسو ته مو وی هغه ارګانیزم چې د یو سیل نه جوړ دي and microscopic organism او هغه ارګانیزم هغه ژوندي سیزونه چې موږ په سترګو نه وینو او د مایکروسکوپ په ذریعه باندې وینو نو هغه په دې ګروپ کې شامل دي these organism دا څونه چې ژوندي سیزونه دي لیک دی کې absent دي نشته پکې membrane bounded nucleus تاسو ته مو وی چې کوم نیوکلیس وي هغې نه غیر چاپیره یو داسې پرده ته وي نو هغې ته وایي ممبرین باونډډ نیوکلیس مطلب دی نه یو ممبرین تو دی یو پرده تې تو ده نو هغه نیوکلیس په دې کې نشته دی په چا کې په پروکیریوټا کې په مونیرا کې هغه نیوکلیس نشته دی مطلب ګډ وډ نیوکلیس دی پکې داسې and other organelles inside their cell او کم او نور organelles د دې په سیل کې دننه چې د چا نه پرده ته وي نو پردې چې کوم ارګانیلز دی هغه په دې کې نشته دی their cell wall is made up of murin cell wall څه ته وایي فرض که دا سیل دی دې نه دا غیر چاپیره چې کومه پرده ده دې ته څه وایي سیل وال هغه په چا کې نشته هغه د څه نه جوړ دی سوري جوړ دی د میورین نه میورین یو کیمیکل دی یاد ساتئ بس میورین یاد ساتئ چې د پروکیریوټا یا د کینګډم مونیرا چې کوم سیل وال دی جوړ دی د څه نه د میورین نه کیمیکل دی د دې اگزامپل مثال سری بیکټیریا ده او سیانو بیکټیریا ده دا وینه دا لومړنی دا بیکټیریا ده او دا سیانو بیکټیریا ده اوکې راځي کینګډم پروټیسټا اور پروټوکټیسټا This kingdom په دې ګروپ کې انکلوډ شامل دي یوکریوټیک ارګانیزم تاسو ته مو وی یوکریوټیک او پروکریوټیک کې تاسو ته ما ډیفرنس اوهولو صحیح شو چې په دې کې څه فرق دی نو یوکریوټیک ارګانیزمز دی پکې مطلب هغه ارګانیزم چې د چا کې صحیح نیوکلیس وي داسې ممبرین باونډډ نیوکلیس وي پکې او ممبرین باونډډ ارګانیلز وي پکې په یوکریوټیک ارګانیزم کې دا بره فرست نمبر صرف دا پروکیریوټیک دی مونیرا نور څلور وانه چې دي داسې دي دا یوکریوټیک دی اوکې یوکریوټیک ارګانیزمز which are usually small په دې کینګډم کې small ارګانیزم دی واړه څه ژوندي څیزونه دي and having differences او په هغې کې فرق دی with the organisms of other eukaryotic kingdoms دا هم eukaryotic kingdoms دي نو په دې کې د دوی نه مختلف والی دي مطلب دا مختلف ارګانیزم دي small organisms دي اگزامپل کې به زه تاسو ته دا وښیم اوکې دی usually لا یو دا عام طور باندې څه کېږي اوسیږي in aquatic habitat وی یو ځای کې اوسېدو ته نو aquatic وی اوبو ته په اوبو کې اوسیږي دا اگزامپل یې څه دی الجی دی سلایم مولز دی پروټوزوون دی or some صحیح شو نو دا یې ورکړي یعنی پلازموډیم امیبا and paramecium are some of the example of this kingdom الجی پکچر کې دته هم سلایم مولز هم دته پکچر کې هم او پروټوزوون ټول دته پکچر کې هم اوکې د تاسو لیدی شي دا الجی دی اوکې دا الجی دا ټول دا الجی دی دا ژوندي څیزونه دي ښه دا لیدی شي دا سلایم مولز دی سلایم مولد اوکې دا تاسو لیدی شي او دا پروټوزوون دی اوکې دا پروټوزوون دی ټول دا ژوندي څیزونه دي بیا راځي کینګډم پنجای اوکې پنجای انکلوډز په دې ګروپ کې شامل دي ارګانیزم هغه ژوندي څیزونه which are all eukaryotic چې هغه ټول eukaryotic دي تاسو ته ما بره ووي and multi cellular او multi cellular دی مطلب ډیر سیلز نه جوړ دي د دې باډي د ډیر سیلونو نه سری جوړ دي ډیر سیلوال د دې نه چې کوم سیلوال ماته سوی دا غیر چاپیره چې کوم کور دی لیر دی دې ته سیلوال وي از میډ اپ اف جوړ دي د څه نه کایټین یو پولی سیکرایډ دی کاربوهایډریټ دی او پولی سیکرایډ دی یو کیمیکل دی بس یاد ساتئ they do not have chloroplast دې کې کلوروپلاست نشته دی کلوروپلاست څه دی سیل دی پلانټ سیل دی په هغې کې کلوروپلاست وی یو داسې ګرین غونته کې شین غونته کې څه دی ارګانیلز دی داسې اوول شیپ صحیح ده
they do not have chloroplast هغه پکې نشته دی کلوروپلاست پکې نشته دی so they cannot synthesize their own food نو دا څه کوي نه جوړوي څه سینتیسایز وی جوړولو ته their own food خپل خوراک and are therefore heterotropic او دا سری heterotropic دي heterotropic تاسو ته مو وی چې هغه ارګانیزم ته وی چې څو خپل خوراک په خپل نه تیاری نو دا خپل خوراک په خپل نه تیاری ولی په دې کې کلوروپلاست نشته کلوروپلاست سره دا یو گرین یو شین غونتی ارګانیل دی چې دا لایټ ابزارب کوي جذب کوي او دا فوټوسینتھیسس په ذریعہ باندې خوراک تیاری څوک پلانټس نو چې پچا کې کلوروپلاست وی نو هغه به خپل خوراک په خپل تیاری چې پچا کې نه وي نو هغه به نه تیاری نو دی کې نشته دی په پنجای کې نشته دی سو کلوروپلاست نو دا خپل خوراک په خپل نه تیاری او ځکه دې ته سوی هټروټروپیک د فود از سټورډ دی چې کوم خوراک د بل نه واخلي نو استور کیږي انساید د باډي د دی په باډي کې دننه ان د فارم اف ګلایکوجن د ګلایکوجن په پام کې ګلایکوجن یو پولیسیکراید دی بس یو کیمیکلز دی چې د دې په پام کې څه کیږي د دې په شکل کې سټور کیږي پکې سم اف د ایگزامپلز آر مشروم څه ایگزامپل یې ورکړي د چا د پنجای چې هغه کې مشروم دی مولز دی پف بالز او ییسټ دی ټول دته پکچر کې هم اوکې مشروم تاسو ټول پیژنئ چې څه ته پښتو کې موږ هریړي وایو څوک ورته یو نوم وایي څوک ورته بل وایي مختلف علاقو کې دا مشروم دی تاسو لیدی شئ اوکې نو دا پنجای ده نه پلانټ دی نه انیمل دی دا پنجای ده اوکې دا مولز دی دا مګوره دا پنجای ده دا مولز دی دا تاسو لیدی شئ دا ټول دا مولز دی وینئ دا پف بالز دی پف بالز دا پنجای ده اوکې تاسو لیدی شئ دا ییسټ دی پنجای ده بیا راځي کینګډم پلانټي دیس کینګډم په دې ګروپ کې انکلوډ شامل دي ملټي سیلولر ارګانیزم سونه چې ملټي سیلولر دي مطلب د ډیر سیلز نه جوړ دي and eukaryotic او eukaryotic هم تاسو ته موي ارګانیزم هغه ځناور جاندار ژوندي سیزونه په دې کینګډم کې سړي شامل دي which are autotropic چې هغه سړي autotropic دي مطلب خپل خوراک په خپل تیاری in nature autotropic in nature مطلب خپل خوراک په خپل تیاری څوک پلانټي سونه چې پلانټس دي په دې دی ولې خپل خوراک په خپل تیاری په دې کې کلوروپلاست دی صحیح شو کلوروپلاست او کلوروپلاست لایټ ابزارب کوي جذب کوي او څه کوي فوټوسینتھیسس کوي او د دې په ذریعہ باندې خپل خوراک په خپل تیاری اوکې ډیر سیلوال د دې چې کم سیلوال دی د پلانټي مطلب په دې کې سیلز دی او د سیل نه غیر چاپیره سیلوال دی هغه جوړ دی د سنه سیلولوز هم یو کاربوهایډریټ دی یو کیمیکل دی یاد ساتئ and mostly لیک سنټریولز او موستلی زیاتر په دې کې نشته د لیک کوئی اپسنټ تا چې نشته پکې سو سنټریولز انساید دیئر سیل د دې په سیل کې دنه سنټریولز نشته د سنټریولز څه بل د پکچر کې هم د تاسو لیدئ شئ دا سنټریول دی لیکلي دی وته سنټریول او دا انیمل سیل دی نو دا په انیمل سیل کې شته دی او په پلانټ سیل کې نشته دی دا پلانټ سیل دی کې سنټریول نشته دی اوکې the reserve food in the form of starch reserve food مطلب دا چې کوم خوراک پاتې شي او پاغه په دې کې سٹور کیږي مطلب دا چې د خوراک جوړې د ورځې او سونه خوراک د یوز کو استعمال کو د اکټیویټیز د پاره او نور خوراک بچ پاتې شوی ته وی ریزرو فود پاتې شوی خوراک هغه سٹور کیږي د څه په شکل کې د سٹارچ په شکل کې سٹارچ هم یو کاربوهایډریټ دی یو کیمیکل دی د نوم یاد ساتئ اوکې سٹارچ examples are brassica د مثال سره د چا د پلانټي براسیکا سونه چې ونی بوټي دی بس دا ټول پس کې راځي په کینګډم پلانټي کې راځي خو دې دلته مثال په تور ورکړی دي براسیکا ملبری پینس
او فرنس ټول درته په څه کې پکچر کې هم اوکې. په براسیکا کې دا ټول ګلونو والا چې څونه اونې بوټي دي دا پکې راځي، مطلب واړه واړه بوټي چې ګلونه کوي دا وینئ تاسو، دا براسیکا دی اوکې. دا ټول براسیکا کې راځي، دې ته به څوک ګوپي وایي، خیال لري مختلف چې کوم ګلونه کوي او واړه واړه پلانټس دي اونې بوټي دي دې ته څه وایي براسیکا. دا ملبیري ده، ملبیري ته موږ څه وایو شاتوت ورته وایو یا ورته څوک توت وایي. دا تاسو وینئ اوکې. د سړي ورته خوراک ته ورته زړه کېږي چې ویې خورم. ها دا توت شو ملبیري. بیا پینس دا تاسو وینئ، دا اکثر په سکولونو کالجونو کې دا اونې بوټي وي. بیا راځي فرنس، دا فرنس دی، دا د نیر غاړو کې دا وي فرنس، تاسو یې لیدلی وي اوکې. دی لاست وان کینګډم انیمیلیا، کوم کې چې موږ هیومنس چې دي هغه په کینګډم انیمیلیا کې شامل دي اوکې. هیومن دیس کینګډم په دې ګروپ کې انکلوډ شامل دي ملټي سیلولر ارګانیزم، هغه ارګانیزم هغه ژوندي څیزونه کوم چې جوړ دي د ډیر سیلز نه، and eukaryotic organism او eukaryotic organisms okay which are heterotropic. heterotropic مطلب دا heterotropic in nature چې خپل خوراک په خپل نه تیاری. these organism په دې ژوندي څیزونو کې لیک ابسنټ ته پکې سیلوال پکې نشته دی. دا سیل دی، سیل نه غیر چاپیره سوي سیلوال وي، په چا کې په پلانټس کې، په انیملز کې سدي سیل ممبرین دی او سیلوال پکې دا سیل ممبرین دی، سیلوال پکې نشته دی اوکې. سیلوال پکې ابسنټ دی نشته پکې. and centrioles are present in the cells او سنټریول پکې پریزنټ دی. تاسو ته دلته ما سنټریولز خولې په انیمل سیل کې نو سنټریول پکې پریزنټ دی. د ریزرو فود از ګلایکوجن، کم خوراک چې پاتې شي مطلب انسان خوراکو کې کنورټ شي څه ته څه د اکټیویټي دپاره استعمال شي او چې کم پاتې شي نو هغه د ګلایکوجن په شکل کې سټور شي په باډي کې، په مسلز کې اوکې او په لیور کې په هیومن کې ما یاد کړه تاسو ته د ګلایکوجن په شکل. ګلایکوجن هم یو کاربوهایډریټ دی، یو کیمیکل دی، یاد ساتئ. د ممبرز څونه چې ممبرز دي of this kingdom د دې ګروپ چې څونه ملګري دي که نه د دې ګروپ can be split into two groups. اب بیا په دوه ګروپونو کې تقسیم شوي دي، یو ته وایي ورټیبریټس او یو ته وایي انورټیبریټس. ورټیبریټس هغې ته وایي چې په چا کې د ملا تیرونه شته دی، انورټیبریټس په چا کې چې د ملا تیرونه نشته دی. انیملز انکلوډ جیلی فیش، دی تاله اوس اگزامپل درکړي چې په دې کې شامل دي جیلی فیش، وامز، انسیکټس شو، انسیکټس څونه چې دا حشرات دي، فیش کبان، ریپټایلز دا چرمخکې دا نور، برډز پرندې مرغۍ وغیره، میملز او څونه چې دا بچو له پی ورکوي ته میملز وایي که نه ایکسیکټرا وغیره وغیره. د دې ټولو پکچر درته شیر کومه. دا د میمل اگزامپل دی جیلی فیش دی، دا تاسو وینئ دا جیلی فیش دی، دا میملز دی ها ژوندي ارګانیزم دی، ژوندي څیزونه دي جیلی فیش اوکې. دا تاسو لیدی شي. دا ورپسې بیا وامز دي، څونه چې دا چینجي دي دې ته وامز وایي، دا هم میملز کې راځي، موږ یې دې سره ویشتي یو ښه په ګروپ کې اوکې. دا وامز شو. بیا انسیکټس څونه چې دا ګونګټې وغیره دي، پښتو کې ورته ګونګټې وایي، څوک ورته څه نوم څوک ورته څه وایي وینئ تاسو. دا انسیکټس دي، دا میملز دغه دي صحیح شو، انیمیلیا کې راځي. بیا پیشیز دي، دا کبان، څوک ورته مایع وایي، څوک ورته کب وایي اوکې. بیا ریپټایلز، دا ریپټایلز وګوره په دې کې دا ټول راځي ریپټایلز اوکې. بیا برډز وګورئ لږ
پیژنې خو صرف هسې لږ وګورئ دا برډز دا مینیمیلیا کې راځي او دا میملز دي اوکې نن دپاره دا ډیر دی لیکچر اوږد شو ځکه چې دا ټول 5 کینګډمز کې چې څونه او ښه ډیټیل سره مې تاسو ته ایکسپلین کړ پلیز دا ملګرو سره شیر کړئ او ورته ووایئ چې هغوی ته هم څه وشي پیدا وشي چې څوک په 5 کینګډمز باندې نه پوهېږي کنسپټ یې پې ویک وي کمزوري وي نو هغوی سره لږ دا شیر کړئ پلیز اوکې تھینکس والسلام